حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکه مکرمه نه هجرت وکړه مدینه منوره ته تشریف یوړو اهل مدینه ډیر تعداد خلک مخکې مسلمانان شوي اسلام قبول کړو هغه یو دوه ورځې منځلي یو د مهرجان یو د نوروز ورځ به منځله پاکي به مستیان یو لوبي کولی او ساتيري به کوله نو تماشې به کولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې دا دوه ورځې تاسو مانځي د دې څه حقیقت دی دا تاریخ لحاظ سره د دې څه حقیقت دی هغه وی چې دا جاهلیت په زمانه کې مونږه د اسلام نه مخکې دا دوه ورځې مانځلې اوس یې مانځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب کې فرمایل چې الله جل شانو تاسو ته د دې دوه ورځې په مقابله کې نور د بهتري ورځې درکړي دي تاسو هغه مانځئ هغه خپل قومي او مذهبي ورځې وګرځوئ یو د لوی اختر ورځ او بل د وړوکي اختر ورځ د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه خبره معلومه شوه چې د مسلمانانو لپاره الله جل شانه د خوشحالي ورځې به ټاکلي هغه د وړوکي اختر ورځې دي او د لوی اختر ورځې دي مسلمانان به په دې کې خپله خوشحالي کوي خو علما محدثین دې حدیث لاندې لیکي چې خوشحالي به کوي د شریعت په چوکاټ کې به کوي شریعت د چوکاټ نه به بهر نه وځي اختر کې خوشحالي وکړه او د شریعت مطابق یې وکړه ګناهونه پکې مه کوه قماربازیانې پکې مه کوه قطعبازي پکې مه کوه لډو پکې مه کوه او شر خلاف کارونه پکې مه کوه ټنګ ټکورې پکې مه اوره ځکه دا یو میاشت عبادت تیر شوه د روژې اوس د اختر ورځ ده نو د اختر ورځ په عباداتو تیرول پکار دي او خوشحالي پکې وکړه خپل خپلوانو کره لاړ شه خو بدعات رسومات مه کوه رواجونه مه کوه غلط کارونه مه کوه د شر خلاف کارونه مه کوه نو موږ تاسو ته پکار چې د اختر را روان دی او دا د شریعت په چوکاټ کې ومانځو او د شر خلاف کارونه پکې ونه کړو محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي